د افغانستان د علومو اکاډمي د طبیعي تخنیکي علومو معاونیت لخوا په هیواد کې له اقلیمي بدلونونو سره د تطابق څرنګوالي او د زیانونو کمښت په نوم یو ورځنی علمي څیړنیز سیمینار د 1499 هجري شمسي کال د لړم میاشتې په 21 نیټه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو. دغه سیمینار د قرآن کریم په تلاوت او د ملي سرود په غږولو سره پیل شو. د سیمینار په لومړۍ برخه کې د علومو اکاډمي عمومي رئیس څیړنپوه ډاکټر عبدالظاهر شکیب په خپلې پرانیستونکې وینا کې وویل اقلیمي بدلونونه نه یوازې د طبیعي چاپیریال د بدلیدو لامل ګرځي بلکې د نااټکله پیښو لکه د ګردونو او شګو د سختو طوفانونو، سیلابونو او وچکالۍ لامل هم ګرځي. اقلیمي بدلونونه نه یوازې د طبیعي چاپیریال د بدلیدو لامل ګرځي بلکې د نااټکله پیښو لکه د ګردونو او شګو د سختو طوفانونو، سیلابونو او وچکالۍ لامل هم ګرځي. نوموړي زیاته کړه د ځمکې د تودوخې د درجې د راټیټېدو لپاره ټولې بشري ټولنې باید د ګلخانه‌ایي غازونو د خپرېدو او د فوسیلي سرچینو د سوځولو چې د اقلیمي تغیراتو د ځنګلونو د اور اخیستنې د وچکالیو د رامنځته کېدنې او سیلابونو لامل ګرځي د مخنیوي پروګرام ولري او د هغو پر ځای په پاکو او د تجدید وړ انرژیو د شنو نباتي سیمو پر زیاتوالي د ځمکې د سر اوبو د تنظیم او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي پانګونه باید د دولتونو په کاري لومړیتوب کې وي. له بلې خوا د نفوسو ډېرښت هم پر اقلیمي بدلونونو ډېر اغېز کړی دی او د استوګنیز چاپیریال د ککړتیا بهیر یې چټک کړی دی. نو د ځمکې د کرې د تودوخې د درجې د راټیټېدو لپاره ټولې بشري ټولنې باید د ګلخانه‌ایي ګازونو د خپرېدو او د فوسیلي سرچینو د سوځولو چې د اقلیمي تغییراتو د ځنګلونو د اور اخیستنې، د وچکالیو د رامنځته کېدنې او سیلابونو لامل ګرځي د مخنیوي پروګرام ولري او د هغوی پر ځای په پاکو او د تجدید وړ انرژیو د شنو نباتي سیمو پر زیاتوالي د ځمکې د سر اوبو د تنظیم او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي پانګونه باید د دولتونو په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. ورپسې د افغانستان د جمهور رئیس پیغام د علومو اکاډمي د طبیعي علومو د مرستیال څیړنپوه رحمت ګل احمدي لخوا ولوستل شو چې پکې راغلي وو د اقلیمي تغییراتو سره د چلند څرنګوالی د نړۍ د ټولو هېوادونو لپاره مهمه مسله ده او په تېره بیا د افغانستان غوندې هېواد لپاره چې د ساینسپوهانو له اټکلونو سره سم د اقلیمي تغییراتو اغېز به ورباندې زیات وي د دې موضوع اهمیت لا جوت او څرګند دی. له ښه مرغه د نړۍ په مختلفو هېوادونو له اقلیمي تغییراتو سره د مناسب چال و چلند په اړه ځینې کامیابې تجربې شوې دي چې د افغانستان طبیعي او اقتصادي شرایطو ته په پام سره پکار ده بحث ورباندې وشي او معرفي شي. ورپسې د چاپیریال ساتنې ادارې پیغام د انجینر روح الامین لخوا ولوستل شو چې پکې راغلي وو د اقلیم د تغییر اصلي لامل صنعتي او پرمختللي هیوادونه دي چې پر ځمکه د ګلخانه‌ایي غازونو خپرېدل د اقلیم تغییر رامنځته کوي او د اقلیم تغییر پر چاپیریال، طبیعي منابعو، کرنیز محصولات، د اوبو منابعو او پر طبیعي پیښو لکه سیلابونه، وچکالي او داسې نور باندې منفي تاثیر درلودلی شي. ورپسې د مشرانو جرګې د دارالانشا پیغام، د کابل پوهنتون پیغام، د کابل پولی تخنیک پوهنتون پیغام، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پیغام، د اوبو د تنظیم ملي ادارې پیغام د لوستلو ترڅنګ د سیمې او نړۍ د اقلیمي بدلونونو کمښت په هکله پریزنټیشن وړاندې شو. د دغه سیمینار د لومړۍ برخې په پای شیبو کې د علومو اکاډمي د بشري علومو د برخې مرستیال څیړنپوه ډاکټر محمد علم اسحاقزي د چاپیریال ساتنې په هکله وویل. خو زه یوه نقطه دا یادوم چې زموږ په هېواد افغانستان کې په ننني شرایطو کې تاسو ګورئ چې د فقر کچه دې ته رسېدلې چې په بخاریو کې پلاستیک سوځي. همدارنګه زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه چې موجودې دي په تاسف سره باید وایم چې د کانالیزاسیون عدم موجودیت باعث د دې ګرځېدلی چې زموږ اکثریت د کابل د ښار اوبه ټول زهرجن شوي دي چې د خلکو د روغتیا او د صحت لپاره ډېر مضر تمامېږي. همدارنګه په کابل ښار کې د زبالو ډېر زیات تراکم او موجودیت دا هم زموږ د محیط زیست په باندې ډېر ناوړه اغېزه کړې او د امراضو د شیوع باعث هم ګرځېدلی دی او زموږ د محیط هوا یې حتی ککړه کړې ده.
د دې سیمینار دوهمه برخه د علمي څیړنیزو مقالو لوستلو ته ځانګړې شوې وه چې علمي او څیړنیزې مقالې د علومو اکاډمۍ له خوا پکې ولوستل شوې. د سیمینار په پای شیبو کې د لوستل شویو مقالو په اړه پوښتنې، بحث او مناقشه وشوه. د سیمینار ارزونه د پوهاند محمد نعیم اقرار لخوا وشوه چې په ټوله کې دغه سیمینار مثبت او ګټور وباله. په پای کې د سیمینار د ګډونوالو لخوا پریکړه لیک صادر شو.